والله كانوا يعني كده تسكي इधर शैतानियत करके कहा तो नीचे खोल के तो शैतान كان بدك शैतानات كاركم हाँ मतलब इधर तो नीचे खोल के सब आला पूरे जोड़ा का पूरे जोड़ा का सर तू ने मतलब हमारी पूरी साल दे पूरी हमारी साल दे لو تسيتوا لك يا نورا لا كذا ये ताबा कमाई ما بس كولكم ده بلدي زميداري بمكويه لا خذ ما بس انا ترى دي انا كذا ما بس انا معي ها كان كمان لا تاريخ كذا دي قال بك ما شابه ما كذا شو ما جا او كان كذا اي سيد خددي يا سيد خددي ده تصدق انا شنم كار سموكو انا دملك دخالاتنا خبر شو ما لي دي بس مرخو علي قريد انه ما انت خبر شو اللي باكي ما غير لو جيت بلدي برو انت بس ما لي خالات انا خبرك ده خبر اخوتي تيكتا ها شو سبت سنجز عن خبرهم ما لي دي سنجز ما اخبار ولا عندك ها اي ما اخبار ولا زي ما ملت خالات انا بس خبرك ما هيك صدروك يا سريشتي الناس قاعد بقول انا يا رسولي ده بلاش جاب بقول يا اخي بابا موسكو على طول اخبار تبلاو كمان تسيب كيلي ملت خالات انا خبر كمان هذا ده ما لا دي هذا ديجي ولا دي اخبار كده تشلك ها يوم خبر اشتاقي انه ناس دروخي هو تبع دي لازم تبقى نقولي يمين تبقى نقولي الشارع خاص تبقى نقولي يبقى دي خبرك اسمه وزن دي خلي كده الجراني تبقى نقولي كده لا جرانجو داردانجو كده دي جدا شيء جرانجو نصبان ورم جراني کی سبب پیدا کریگی راجا رسول كده وای خدایا یا الله مړه شوما یا خدایا ټول اډو کې مې دړ کوي دا وجود مې سي چنګار کوي مغزو کې مې کلسار خدای دا مغزو مې سي ډاکا کوي ډاکا وای یا دغه لا اوسنۍ انګاندیم د چا په خوب ګوته باندې ډولې ترس نه کوي نه ته ماته ده ووایه که نه چې زما دغې نوم دی چې ته وایې یا دغې پټکرنې نه شي ویلی دا خو درته د مینې نه ویمه مغزه مې کمزوري شوي نوم دې رانیسته هېر شي او راباندې سخته ده او ته راته قارېږې نو زه خو د خدمت ته ولاړ یم دروازه دې 5 شپږ ځله پاکومه نو زه څه وکړمه غونډ کارونه دې د زوی دي بس وایم هغه خو چې سار وځي سړي خو بېغمه خارې دي دمه ستا خو داسې سره کړې تبه ده چې وایم الله دې نه کړي چې دا خوا دې خوا نه شي رانه وایم الله ته ګرانه یم ته بیا راباندې راوسته وای خدایا خدایه پاکه ته را سړی په خیره په خوشحالو کور ته راوستې کړي زه چانه پیسې قرضوم دلته یې مور مري او دې بار ګرځي دې بچا سره قصه شوي ما دا دې برقه څه ټیم راغشتې را دا بیا هم څه قونګه شروع کړي دي ته یو بله کونچاګل نه مې یو 3000 روپۍ قرض راوړي 3000 روپۍ قرض راوړي نو مور دې مري سره کړې ته بیا نه بیبي څنګه یو زوی چې پیسې نه وي خو زیارت له به دې بوتلی وې نو د زیارت ته خلک هسې دي خو په پیسو ځي زیارت ته به دې بوتلی وي پیسې مې راوړې بوځم د ډاکټر له الله دې کامیاب او کامران که زویه امین کې همداسې چل دی که نه د دې خو داسې ته به ما خو داسې شوي ته به خو خوټ کېږي بلکل نو دغه خو زه چغې وایم که نه دغه خو زه چغې وایم چې د ډاکټر یا حکیم ته وښایو چې خدای ښه کړي ډاکټر له دې بوځمه یو انجکشن به راته وي انشاءالله خدای پاک په دې ټیک ټاک کې ښه انشاءالله زویه راپاسه په مزه دا مې پرون د واورې اوبه څکړي دي نو ولې د واورو اوبه څکې ستا کولمې خو د چیلي دي او یخې اوبه خو بې ناڅاپه دي که نه یا زویه ګاونډیانو که خپه د مبارکۍ تپوس له ورغلي ومه نو چې ته مبارکې د تلې خو دا پتخورني به دې لېږلې وه که نه هغه خو د خپلې کلمې نه خرابه ده چې چا سره تالې نی سټلې که نه ټیم پې نه تېرېږي هغه تالو سټونو ولا مخ د چې کندنو تیاره خودکڼۍ جوړه کړه ته ورته وګوره راپاسه راپاسه راځه راځه کېڼه راپښتو کړه که نه شفلې مه جاړه راکلې کښتې جاړه ما الله اکبر خدایا دا خلک چې زاړه شي بیا صرف جړاګانې کوي پزمانه تې نر سیري
پشاشه وتا کوم یو خبره تکوم کپړې باندې وته بدلې کړې وي بدل دی وتا سوړ بین ته د دوا نصیبم دې په دې اخري عمر چې می خدمت کوي بختور یې پشاشه وتا یا زویا پشاشه اوچې ته ګرا سره نو څوک ما مال خسر دا چې کوم خرخته شي کولې دې ته نه ورته مقام پنجاب بولم اوسه خالي د مجاړه ما راځه دا ډنګ وسره راوړې ته په کار راشي پډانګ څه کې هوتا پشا کړی دا کنه حضرت شیزو ځه نکیشه یا پاکه جنې خشته کی عمره والد خو مونږ له اړو چا نظم کې تکته کیږي نه سمي یا من بس به شوک راوړي هذا كده دي زتا دوزا اخبار فراوما يا داخل كي وجه دي السلام عليكم انا تازه خبر ها هو تكيدا سبب روح سبب الشيء ها عمال بينك زكي شي اخبار تا خبرې هي وښه مخکې وایه مخکې پکې څه لیکلي اصل کې د ملک د حالاتو راته بیانات وکړه د ملک د حالاتو دا شروع ده چې درز شروع دی په ملک کې اړې ګړې شروع دی ځان ساته او ګاونډي ته مو وایي چې ښه دی پکې لیکلي دي ښه ځان ساته ګاونډي ته مو وایي چې ښه دی وای په دنیا کې زور ورسته هم کمزوري او خیره کوي چې نیک او بد ته ګوري مال دولت دامن په پاتې شي لتانه یو به ته دې عمل درې مری ګوري او د ټپوس غوندې مودار په سګرځي د ظالم سړي محشر کې به بختوري او چې کله مرشه ما تورې جامې واغونده زه چې کله مرشه ما تورې جامې واغونده راشه په سرګو اخري دیدن مې وي وای داجي سپلې می وای ما دې سر ته دلنو زه تاته وایم چې ما ته بیان وکړه چې په ملک کې څه حالات دي او ته چې کوم نه ما ته شاعري کې خدمت خیالات زمون په خیالاتو کې دا لیکلي که نه چې چاینا والا وایي چې ګلګت زمونږ دی انډیا والا وایي چې کشمیر زمونږ دی او نیم سینا ایران والا وایي که نه وایي دغه زمونږ دی بلوچستان او افغانستان والا وایي چې خیبر پښتونخوا نه دا ټولې زمونږ ده دا ټکه پورې نو زه دې د خیران چې قید اعظم بابا دا دې نسایي لانجو پلاټ اخیستی دا پاکستان دی که د لانجو پلاټ دی د خیران په دې ما چې موږ به کوم خوا ځو دا خبره دیک ده که نه چې موږ خو سپومبۍ ته هم نشو ختې هغې کې ماغه نور پلاران دي انګرېزانه نو موږ به کوم خوا ځو خو معلومېږي دا دغه ځي چې موږ به د ځمکې ریتل ته کوزوي داسې څه دی که نه چې دا خبرې به وروسته کوو زه به تاله څې پخه کړم او ته ورشه غوی لګیا وکړه دقه دې د اخبار نه دی ځه پاسېږه شه چې سړی ونیسي که نه دی پکې څه لیکلي دا خو پکې دی رضاوي مې سره لیکلي ده ناجي واوره په ترجم کې واوره وی د ټول خلغاړې لراشه د یېرې ممرسوال جواب درته کومه چې د ناستې ځای لراشم اسمان ته وګورم په چغو او وژاړم لاړم که یا دا خو اوس یې په ټپو باندې پاڅه دا لاړم که الو ساده به کوم ځای کې کېږي وځه صدقه نه لیا اخبار نه دی لهجه دې ته راته جوړه کړه لوی سړی شي بیا اسلامه دا مور دې داسې ښکاري ته چې د هغو بچی یې په شا نو چې جوړ شي وختي جوړ شي لږه لاس ورکړه لږه روزي راکړه خدایه پاکه لوري راځه خدایه ته مامېده راځه ټیک پشي صبر شو ګلقند څنګه یې دا خو په دې لاره مې بوتله ډاکټر له کاکا مور مې را جوړه شوې ده خو تیرې د داړې داسې باغ شو دا پېژنې دا دې د پلار خاص دوست و ګلقند ګلقند کاکا ډېرې شملې مې در باندې سکلي یادې شي چې ما ترې ډوبه دې غږوو
ځه زه خدای دې جوړه کړم امین د ځان ډېر خیال ساته یو خادي د خدای خاطر که پلار دې خلکو سره یې باره مو دا دې سم غوېمه جوړه کړې ده احمد د ډېر وخت سړی دی دا ښه پیل د ورته نه و چې خوله مشمانۍ کوي هم که نه دو خلکو پورې خان د ما ګلقن کاکا هم چې ته ولیدې که نه نو ړه کې دې تار واچو ورودي ویشته راځه زه را باندې پیما زما هم چې حوصله پر ځای شوه چې مې ولیده ولې کتل څه کوې پخوانۍ ډېرې درنې مینې وې مینې وې خو ماله دې په ملا کې سک کړ اوچته که خدای دې الله پاک دې ای شاباس یې ښځې ماله خو دې په دې مرض کو نو څه کوې زه په شا کړم دې مه په شا کوه خو ماله دې په سپینر کارت خراب بیا خدمت د مور کوه چې الله رله جنت درکړي دا جنت داسې شوه دا خو به ډېره ګرانه شي د راځه مخکې راځه راځه د ملک د خالیات سره ځان خبر که د ملک د خالیات سره څنګه ځان خبر کړم د دې پټو کې لګېم ګیاګانې کوم سرویس وروم او پولي پکې وړم زه به د ملک د خالیات سره څنګه ځان خبر کړم دغه ځای کې مې دماغ کار وي سړی خبرنامې ته کښېني یا له چا څه کښېني یا چېرته وایي یا اخبار ګوري د ملک د خالیات سره ځان خبر کړي ټول ملک ګړی ګړی دی الله دې خیر راپېښ کړي او د پښتنو جرګه ناستې ده الله دې وکړي چې زموږ د ټولو پښتنو پکې او د ټولو مسلمانانو پکې خیر وي الله دې پکې د خیر په رښتې وګرځوي امین السلام علیکم وعلیکم یادونه احساس کړی وخت یې توره چیک رانه شو په 1500 روپۍ کیلو شو په 800 روپۍ پاو شو نو ګرانې کې منو چې یو چینک دی یو پیرې ده او ته ته ځان نښتې د بل مسلمان سره غم نشته سر خوړلې یا تاله مې پکې پرېښې ده ستا حصه زه نه څکمه خو دا راته ووایه ګیا دې راوړه دا چې ګیا مې راوړه غویانو ته مې ورواچوله ښه ښه به داسې ښه ده ته به چای وڅکې که نه او ماله لور راکړه د مکیانو دا غاړه پې لږه ریبمه وایي وزیر خو رانه په پټي کې پاتې شو داسې وې پاڅه پاڅه لور راوړه صبه یو پیرې چې خو به مې څکلی وې بیا راشه بیا به څکې صبه منډه ګولې ټول عمر به موږ تا لپاره په دوباره منډې وو وایي دا مې د نیکه د لاس لور دی او د نیکه د لاس لور دی خو چې کوم شي ته ګوتې ورړو او بې ځایه پروت دي نو وایي دا مې د نیکه د لاس دی خو هلکه د نیا د لاس یو شي دې پکې وساته که نه چې ته موږ ته وایې چې دا مې د نیا د لاس دی هله وایي 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 دا خو څه ګرم شوی دی د دې لور خو ما ته ښکاري چې تبه ده هله خو په مخه بوځمه یا الله خیر یا الله خیر هډپم حکیم لی بوځمه او هډپم حکیم ته وایم چې د دې تبه د دې غم وکړه دا د تریخي دوایي ده دا معدې ده السلام علیکم وعلیکم السلام هغه حکیم هډپم دی واو دا څه شي دا دوایي ده دوی ده خو ګونجې دي د دې نه د تریخي دوایي ده د تریخي دوی ده او دې نه یو دوایي ځینې رانه شو معده معده هغه ما یو مسله راوړې ده ولیکه دقه شان ده دا د دې لور مې تبه ده نه ما چې د هډپم حکیم لی بوځمه او ما دا تبه دې ختمه شي ته ګوره څومره ګرم دی د دې دا خاصان دی یا ښکته که ما یې راکړه چې دې ور واچومه بس اوس ونیسه هډپم حکیم صاحب ته به خو د لارې دا خو یخ شو بس صحیح شو که نه ښه د دې څه پیس کېږي که نه کیسې د وسه کېږي څه مې د وسه کېږي زما د وسه خو دا 100 روپۍ کېږي په دې به کور ته لاړ شي راواله نه بس پرې مې خولې ده ده ماشاءالله ماشاءالله د دې ځای نه چې چا ته وایي بس اوبه پرې راوه ته نه پاتې دي هېره منم دې ډېر رسېدلې حکیمې الله دې کامیاب کړو مټو خېږه السلام علیکم السلام علیکم
ولی خیر شه دا خو مې دا مور بیماره ده ها. که د ډاکټر له بوزم ته به دې نه ځي ته به دې نه ځي نه. که زه به درې مشوره درکړم که نه یاره دا خو به غټ کار وکړې مړه حکیم هیټ بم نه دی او حکیم هیټ بم بابا نه ماته یو تجربه پاتې شوې ده یاره مړه دا کار خو وکړه چې خدای پاک دا ښځه ښه کړي یار هغه دغه تجربه به زه استعمال کړم ته ګوره چې بیا ټیکېږي که نه ټیکېږي بس صحیح ده که نه؟ راځئ ما بسې راځئ راځئ په غټ کار وکړې الله دې په جون کې برکت واچوه بسې راځئ یا زوی ته ما کوم وخت زه ته به بوځم ته به په دې پوهېږې ته به نه بوځم یا اسلامه ها ستا خو د دې مور صرف نوم کشته دی ته د ریشانو کشته خو نه چې تاسو سند ته راوستل اوهو ته زما خبرې درې خوښ دي که نه څه وې ته زما په تجربه باندې لاړه شه ګوره داسې کار وکړه چې پم حکیم دی د هغه ماته تجربه پاتې شوې ده یا ښځې په خبرو کې خبرې مه ساته ته به ترې لرې کې مولې خو به نه پیسې ولګولې د صحیح ده کوزه حکیم پم ما به ډېر رسېدلی سړی شکور ته زه پېژنم ها. دا کې مې دستور زوی یاد دی ډېر ډېر مې مرضي د تجربه به نه منې منه مې ولې آیا مو فریاد تاسو دلته ودرېږئ ښه مونږ ولاړ یو راځئ رامخکې ته به دله ختمه راځه کښېنه ښځې یاله خیر ښه خله نو وشه وشه کیږي ټوله به څنډلې هله خو بشه هیڅ خبره ښځې دې سره به دې ته به لاړه شي ښه خدای دې ښه کړي که نه مونږ لا خو نه ستړی که زه انشاءالله اوس به پیل لاره خاموش یم دې مبارک شه ته به پرې راغله ښه ته به نه ساتې لاړه صحیح دی وځي ما ویل او وګوره ته به ترې لاړه داسې یخه پخه شوه